السلام علیکم. امید دی چې خبره تاسو ټول ته په یو نوی ولاګ کې ډېرې ورځې بعد هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ورځې ولاګ شروع کړو. خبرونه څنګه چې تېر ولاګ کې ما تاسو ته ویلي چې موږ ټول بیماران وو. نو ما تاسو ته وایم که زه ټیک وم بیا به ولاګ کوم، که ټیک نه وم نو بس بیا مې ولاګ نه کوم. نو بس برو داسې خبره ده چې 2 ورځې زه بیمار وم، 2 ورځې مې پسې په کور کې کار کوم. نو بس ولاګ کولو ته وکې نه وم وزګار شوی. اوس الحمدلله ښه ټیک ټاک برابر یم. او داسې خبره ده که نه نو چې نن زموږ کور د کار چوټي ده. نو بس ما وی داسې کار به وکړو که نه چې ورځ وشوي سټوډیو ته نه یم تللی. نو مې لاړ به سټوډیو ته به چکر ولګو، د نیو ویډیو لپاره به څه بندوبست وکړو او ګپ شپ په لګو چېرته ځایم. زموږ سره اوسه ولاګ به کوو. ها وای نو په دې ټایم کې ستاسو ورور رسېدو سټوډیو ته او نعیم صاحب دی، ډاکټر صاحب دی. نعیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه څنګه غني ډاکټر صاحب ډېر بیزي دی. ډاکټر آنلاین کلاس علي ها آنلاین چې ډاکټر بیا وسه چل گئی. څنګه چل صحت ته اوس خله خشه ماشاءالله الحمدلله شکر دی. خاصه کو مسترا دی واستوای سکو سکرپټ او ویډیو وغیرہ دغه زمو ولای یار سمینه خرز ما ډیر ځل کوشش کو دوباره شروع کوم خو خان نه لګړ اصل کې چرته وتل ستنه ټولور دلته ناسمه موزم لا مخلص نه لګړې د 12 بجې لسار مخلص هم نه لګړ چې مسخله شه زمونه ګرځو ان شاء الله بلاګ شروع کوو نه جو ګرځو. دا د سټوډیو سیټ اپ چیک کا چینج شوی دی دا وینه. او دا اوس په دې ټایم کې راغی باس اولدار صاحب. اوکې ګوګل اولدار صاحب ته ډیټیل نه زیاره ټول ورځ سټوډیو کې ناسي. اوکې ګوګل سرکار نوکر به دي سي دغه له خوشالي په دی وجه. اوکې ګوګل باس ټول آرام پیسې دی واغستې مهرباني. او اوس په دې ټایم کې سټوډیو ته ګلجی رالا کڼي بهيږي واه ګلجی هي کڼي بهيږي راستو راشه. ها وای نو اوس په دې ټایم کې نور په ډوبېدو شو دا وینې مازدیګری دی. او جیمي مازدیګر چې کنده ډېر زیات لړي نه مخکې ما تاسو ته بیا ولاګ کې ویلو تاسو ټول ته پته دی جیمي مازدیګر نه که نه خو بس چې بانګ ووي نو بس سمدلاسه ماښام وي. اوس برو داسې کار دی که نه چې بس زه روانګي کومه کور ته سټوډیو نه مې چوټي کړه خو په لار راته لږ غونده کارونه دي. نو که هغې کارونه نه وخت اوسګار شوم بیا به کلي کې چېرته چکر ولګو ګپ شپ په بیا لګو. او که کارونه ختم نه شو اوسګار نه شوم نو بس بیا ماوستن میلاویږو چېرته ځای زموږ سره اوسئ. ها وای نو څنګه چې مې تاسو ته ووایي که نه چې که د وخت ورسېدم نو انشاءالله ولاګ به کوو. که د وخت ونه رسېدم که نه بیا ولاګ کول زه نه یم اوسګار. نو برو موږ هغه شانتي وشو د وخت سره ونه رسېدم بېګا چې زه کور ته رسېدم موستن باندې ویل ټایم ناوخته بیا پکې زه ولاګ کولو ته اوسګار نه شوم ځکه چې په لاره باندې ما ته کارونه ډېر زیات وو. نو اوس داسې کیسه ده که نه برو چې ما یې دا پرونی ولاګ و نن ورځ به هم ولاګ وکړو. پرونی ورځ هغه ولاګ و نننۍ ورځ ولاګ به یې وځي ځکه چې پرون ما ډېر شارټ ولاګ کړی دی. نو یو ولاګ به دې جوړ کړو ټایم به هم ډېر نه ځایږي. برو داسې کیسه ده که نه چې د دویمه ورځې ولاګ شروع شو راغلی ما نوي کور ته د کار ځای ته ما چې دا څو ورځې ولاګ نه وکړی که نه موږ پکې دا کار وکړو. دا دیوالونه مو کړو دا وینې دا بره دیوال مطلب پلیستر وکړو. دا پلیستر نه و که نه دا هلته دننه بورجهانه کې هم کار وکړو دا وغیره کارونه ټک پک کارونه هم پکې ختم کړو. بس په کور کې اوس لږ غونده کار پاتې دی. دا دروازې لګول پکې پاتې دي او د رنګ کې لږ لږ کار پاتې دی. نو بس دا په کلاره کې نن هم زه راغلی یم کار ځای ته او نن بس دا کار کوم. دا پایي چې دا دا ډکول غواړي دا وینې دا ډکول غواړي دا چیک کوي دې ته سیمټ کول غواړي. خو بدقسمتي دا ده که نه چې زه یوازې یم. کاشف چې دی که نه بیمار دی او د هغوی د بید دی او شیرعالم دی ټول تلي یونیورسټو ته. نو بس یوازې م ګورم لږ ټک پک په پکې وکړو لږ ډېر کار مې به کې وکړو که نه څومره مې کولی شي هغې مې رابوکم نو نشم کولی او پرېږدم به خپل کار دی څه پردی کار نه دی خو کولی مې شو وبکم که نه کوم خبره خلاصه. نو بس ګپ شپ په لګو چېرته ځایم نو موږ سره اوسئ.
ها بھائی نو اوس له خیره سره کار مار ختم شو ټول کار لا نه ختم شو نن ورځ چې کم کار وکړ نن ورځ کار ختم شو نور ورځ کارونه لا پاتې دي اوس داسې خبره ده کنه چې بس مازیګری دی وریځ راغلی دی باران مهره دی وینې الله پاک تر خیر د رحمت باران وکړي نو داسې کار کوو چې ډېر وخت شوی دی چېرته چکر له نه ووتي نو ځو چېرته چکر له تاسو هم د ځان سره وباسو راځئ زما دې ملګري ته انتظار ور ورسېدو څنګه کار راته ډېر جمع شوی زه وختي راتلم ها او بس هغې کار ته وجې لیټ شوم ای به هیڅ خبره نه ما زه جزو اوسم ها بھائی نو څنګه چې تاسو ته پته لګي نور کله مخکې مونږ چکر لګاو کنه نو مطلب سرملنګ الټبو سرملنګ تاسو ته ما خودلې کنه مخکې په بلاګونو کې نو هلته مونږ خو چې مې مرتوس کله بیا مو اوږد غونډه کې پیدل چکر لګاو خو پرد مونږ پیدل چکر ونه لګاو بیا ما تاسو سره د بلاګ مطلب تاسو ته مخاطب نه بلاګ شاټ مو انستو وجه دا وکنه چې بس ملمانه رالو نو دا غو سره مشغول شو نو بیا بلاګ کول ته اوسګار نشو نو په دې وجه باندې ما بلاګ کول شاټ وانه واستو بس په بلاګ په دې ځای باندې ختم شو امید دې چې نن بلاګ به خوښ شوی کو چې خوښ شوی نه لایک کمنټ سبسکرایب وکړئ او روان بلاګ پورې خپل رول اجازه ورکړئ د خپل ځان خیال ساتئ د خپل چاپیریال خیال ساتئ لوی الله پامان